د هلمند ولایت د امنیه قومندانۍ بیان وایي د نشي توکو سره د مبارزې مدیریت د منصوبینو له لوري د سنګینې ولسوالۍ په پوزه سیمه کې یو باب د نشي توکو د پروسس کارخونه د یو لړ خاصو مشترکو عملیات پر مهال کشف شوه چې پکې په زیات اندازه نشي توکي ونیول شوه. په یاده کارخونه کې 2600 لیټره د تریاکو د دوا شربت، 300 کیلو خټه، 150 کیلو سود، 60 کیلو احاک، 50 دانې فلزي بیلران او 7 دانې پلاستیکي کاسې نیول شوي او د نشي توکو د پروسس کارخونه په بشپړه توګه تخریب شوې. د هلمند اوسیدونکي وایي د نشي توکو په مخنیوي کې د اسلامي امارت لاسته راوړنې د ستاینې وړ دي. وایي د دې بدې پدیدې په مخنیوي سره هممهاله د جنایي پیښو ګراف کښته شوی دی. مواد مخدر مخه نیول کیږي، نو د جنایي پیښو کمی ورسره هغه ترڅنګ د غلا مخنیوي، ځکه چې هغه ځوانان چې نه وي چې په موادو روږدي کسان کمیږي، نو غلا یې هم ورسره کمیږي او دغسې نورې هغه د ټولنې خرابې پیښې چې دي هغه به ورسره کمیږي. کله چې تریاک د منځه تللي دي کارخانې او د غلا مخه نیول سوې ده، موږ د اسلامي امارات سره د تریاکو د هروینو کارخانې او د غلا پر مخنیوي کې همکاري ورسره وکړو. د هلمند امنیه قومندانۍ د معلوماتو پر اساس د یادو نشي توکو په تړاو تر دې مهاله څوک نه دي نیول شوي. په سیمه کې د امنیتي ځواکونو له لوري پلټنې روانې دي تر څو د یادې کارخونې څښتنان د قانون منګولو ته وسپاري.